د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد او د ازبکستان د استخباراتو او سرحدي ځواکونو د رئیس عبدالسلام عزیزو په مشرۍ یو پلاوي سره د سرحدي مسایلو په ګډون په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. دا چې په کومو مسایلو یې خبرې کړې دي نور را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مشئ. دغه وزارت لخوا د چهارشنبې د ورځې ناوخته د جنوري 11 رسنیو ته په استول شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې دواړو لوریو د سرحدي مسایلو د دوه اړخیزه اړیکو د پیاوړتیا، اقتصادي او ترانزیټي همکاریو په اړه هر اړخیزې خبرې کړې دي. په دې خبرپاڼه کې ویل شوي په دې کتنه کې د ملي دفاع وزارت سرپرست د دواړو ګاونډیو او اسلامي هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو د پیاوړتیا او ښه والي یادونه وکړه او زیاته یې کړه موږ په تیر یو کال کې په سرحد کې ډیر کار کړی. تصمیم لرو چې په راتلونکي کې د هیواد د سرحداتو کارونه نور هم محکم کړو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې دغه وزارت سرپرست او ازبکستاني لوري ته د انکشافي پروژو د تطبیق او پانګونې په برخه کې هر ډول همکاري او ملاتړ ته چمتووالی ښودلی دی. په دغه خبرپاڼه کې همداراز ازبکستان د استخباراتو او سرحدي ځواکونو د رئیس عبدالسلام عزیزو په قول ویل شوي چې ازبکستان به د طالبانو د حکومت او د افغانستان د خلکو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. له ملتیا مو مننه کوم.